أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة آل عمران سلورم پارا آیات نمبر 156 157 158. دا آیاتون مبارک هم د غزوه احد متعلق دی چې پاغي کې منافقانو دا خبره کړې وه چې کله 80 کسان د صحابونه شهیدان شو نو کدی زمونږ پرای باندې عمل کړی وي او په مدینه منوره کې دننه پاتې شوي وي بهر میدان ته د احد نه وي وتلي نو دومره نقصان به نه کېدو دا 80 کسان به تېنه نه شهیدان کېدل. نو الله پاک د هغې جواب ورکوي چې دا مرګ او ژوند دا د الله پاک په اختیار کې دی او مرګ په دې باندې نه دی چې انسان جهاد ته لاړ شي نو دی به خامخا مړ کېږي. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې کله وفات کېدو نو بدن کې داسې ځای نو چې په هغې باندې د تورې د غشي د نیزې زخم نو جوړ شوی لیکن چې مرګ ورله راته نو په خپل کور کې په خپله بستره باندې نو د مرګ په وخت کې وفرمایل چې خلق دې زمانه عبرت واخلي چې کم خلق د جهاد نه په دې وجه باندې رستو کېږي جهاد ته نه ځي چې هلته به مرګ راځي مړ کېږم به نو که جهاد کې مرګ وی نو ما په څومره جهادونو کې حصه اخیستې ده او مرګ چې زما په هغې کې مقرر نه نو په خپل کور کې په خپله بستره باندې ماله مرګ راځي. نو دې منافقانو هم دغه خبره وکړله چې که چېرې مسلمانان د مدینې منورې نه بهر نه وتلي د احد میدان ته جهاد ته نه وتلي نو دوی به شهیدان شوي نو الله پاک وفرمایل چې مرګ او ژوند دا د الله په اختیار کې دی دا په دې نه ده چې انسان جهاد ته لاړ شي مړ کېږي به او چې جهاد ته لاړ نه شي نه به مړ کېږي. چې کومه نیټه الله پاک د مرګ مقرر کړې ده نو هغه نیټه چې راشي خامخا به مرګ راځي او کوم ځای کې الله پاک مرګ مقرر کړی دی هم هغه ځای ته به انسان رسیږي او هغه ځای کې به فرشته د روح قبض کوي. بیا د الله په لاره کې مرګ راتلل دا خو ډېر سعادت والا او برکت والا مرګ دی. د جهاد په میدان کې مرګ راتل دا خو شهادت دی او د شهید څومره لوی درجې دي چې الله پاک هغه ته ټول ګناهونه معاف کوي. که د هر څومره ګناهګاري او د الله په نوم باندې قرباني یې پیش کړله ځان یې قربان کو
نو د پردي حق نه د حقوق العباد نه علاوه هر څه ورته الله پاک معاف کوي. نو چې د الله په لاره کې انسان له مرګ راشي، که هغه طبعي مرګ وي او که هغه د شهادت مرګ وي، یو کس د الله په لاره کې ووته، لاره کې ورله مرګ راغی، هغه خپل منزل او مقصد ته نه دی رسېدلی، بس د اجر په الله پاک باندې ثابت شو. څنګه چې قرآن مجید کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. څوک چې د الله د رضا دپاره الله طرف ته او د الله رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته هجرت وکړو او بیا ورله په لاره کې مرګ راغی، نو د دو اجر په الله پاک باندې ثابت شو. الله پاک به دته اجر ورکوي. یو کس د جهاد په اراده روان شو او لاره کې مرګ راغی، د جهاد ثواب وشو. یو کس حج او عمرې ته لاړو، په لاره کې مرګ راغی، منزل او مقصد ته اون رسید، ثواب ورته الله پاک ورکوي. دغه شان دعوت او تبلیغ او د دین څومره شعبې دي، په هغې کې انسان خدمت کوي، الله پاک دته د هغې اجر او ثواب ورکوي. او د هغې په بدله کې دوه خبرې ذکر کړي دي چې څوک د الله په لاره کې شهید شو یا په طبعي مرګ باندې مړ شو، نو د دپاره یو د الله پاک د طرف نه د مغفرت او د بخښنې اعلان دی، او دویم د دپاره د الله پاک د رحمت اعلان دی چې دی به د الله پاک په رحمت کې وي، او رحمت نه مراد جنت دی. یعنی مغفرت او د جنت دواړه وعدې الله پاک د داسې خلقو سره کړي دي کوم چې د الله په لاره کې وځي او په هغې کې هغه له مرګ راشي یا شهادت ورله راشي. نو دنیا دا خلق چې کم مال او دولت جمع کوي، نو د فی سبیل الله هغه مرګ او شهادت هغه د هغې نه ډېر غوره او بهتر دی. او یو ځل بیا په آخري آیت مبارک کې د مرګ او د شهادت ذکر کړی دی چې د مرګ او شهادت نه وروسته بیا به الله پاک ته پیشي کیږي، حساب کتاب به کیږي. نو که یو انسان جهاد ته نه ځي او داسې مړ شي، د سبا حساب کتاب کیږي. او که یو انسان جهاد ته لاړو او شهادت ورته الله پاک ورکو، نو حقوق الله ورته معاف دي، خو د حقوق العباد ورسره حساب کتاب کیږي. نو منافقانو چې کومې خبرې کولې، د هغې نه الله پاک مؤمنان منع کړل چې تاسو د هغې په شان کېږئ مو، تاسو د هغې د پروپیګنډې نه، د هغې د خبرو نه متاثره نه شئ. څنګه چې هغې وایي که دوی په کورونو کې وې نو مرګ به ورله نه راغلی، شهیدان شوي به نو. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، لا تکونو، تاسو مه کېږئ کالذین په شان د هغې کسانو کفرو چې کافر شوي دي. دلته د کافرانو نه مراد منافقان دي چې دوی په ژبه باندې کلمه ویلې وه لیکن په زړه کې منافقت او کفر پټ ساتلی و. نو معنی دا شوله چې تاسو مه کېږئ کالذین کفرو په شان د هغې کسانو چې کافران دي، یعنی منافقان دي. وقالو او هغې وایي لاخوانهم د خپلو نسبي رونو باره کې، ځکه دغه منافقان دا هم د مسلمانانو رشته دارانو، د چا به زوی خالص مسلمانو نو پلار به منافقو، د چا به یو رور خالص مسلمانو بل رور به منافقو، د چا به تره مسلمانو وراره به منافقو، دغه شان نور رشتې، یو به مسلمانو بل به منافقو بل به کافرو. نو نسبی رشتې یو بل سره وي. نو دې منافقان وویل چې دا مسلمانان دا خو زمونږ د نسب خلق دی، زمونږ د خاندان خلق دی، زمونږ نسبی رشتې دي، رونم دي. نو د هغې په حق کې دی دا وویل اذا ضربو فی الارض، هر کله چې دی په سفر باندې شي په ځمکه کې، د جهاد سفر له لاړ شي، او کانو غزن، یا وی دوی غازیان د جهاد په میدان کې ولاړي، یا د جهاد په سفر باندې روان شي، یا بل دنیوي سفر باندې روان شي. لو کانو کچری وی دوی عندنا زمونږ سره په کورونو کې ناس، او جهاد د پاره سفر نه وی کړی، د احد میدان ته نه وتلی، ما ماتو، نو دی به نو مړه شوي، و ما قتلو، او دی به نو قتل شوي، شهیدان شوي به نو. وی که دی زمونږ رای منلی وی او په مدینه منوره کې پاتې شوي. لیجعل الله، د پاره د دې چې الله پاک وګرځي
ذالک دغه خبره چې کومه منافقان وکړله چې کدی مسلمانانو زمونږ رای منلی وی او مدینه منورې نه بهر نه وی تلي نو دی به مړه شوي نو دی به شهیدان شوي نو مسلمانانو ته به دومره نقصان نو رسېدلی نو دا خبره به د دوی دپاره د افسوس سبب ګرځي حسرتا سبب د افسوس فی قلوبهم د دوی په زړونو کې چې کله په قیامت کې دغه شهیدانو ته او دغه مجاهدینو ته کم اجر او ثواب ملاویږي نو منافقان به ورته خفه کیږي چې کاش کې موږ هم د دې لاره اختیار کړې وی او دغه شان اجر او ثواب موږ ته ملو شوی وی خو دغه حسرت او دغه افسوس نه بیا څه جوړیږي نه ندی د مرګ او د ژوند خبره د جهاد سره وتړله چې کدی جهاد له نه وی تللی نو دی به مړه شوي نو الله پاک د مرګ او د ژوند خبره ذکر کوي والله یحیی الله پاک ژوندي کول کوي و یمیتو او مړه کول کوي یعنی مرګ او ژوند دا خو د الله پاک په اختیار کې دی چا دپاره په جهاد کې مرګ مقرر دی هغه به خامخا جهاد ته ځي هلته به الله پاک شهادت ورکوي او چا په خپل کور کې لیکي او په یو سفر په حالت کې مرګ مقرر دی نو هغه ځای کې به ورله مرګ راځي د دې نه بچ کېدل نشته دی والله بما تعملون بصیر والله الله پاک بما تعملون په هغې کارونو چې تاسو یې کوئ بصیر خلیدونکی دی ستاسو اعمال ستاسو افعال ستاسو اقوال الله پاک ویني اوري هر څه نو د هغې مطابق به تاسو ته جزا او سزا درکوي ولئن قتلتم او خامخا کچرې تاسو قتل شوي شهیدان شوي فی سبیل الله د الله پاک په لاره کې جهاد ته لاړې او جهاد کې شهادت سعادت تاسو ته الله پاک درکو او متم یا مړه شوي تاسو په خپل طبعي موت باندې او د الله په لاره کې لمغفرتن نو خامخا بخنه من الله د الله پاک د طرفنا ورحمت او رحمت چې هغه جنت دی د دې دوانو الله پاک د شهیدانو سره د مجاهدینو سره وعدې کړي دي خیر دا ډیر غوره دي مما یجمعون د هغه څه نه چې دا خلق را جمع کوي خلق دنیا پسې روان دي د دنیا مال او اسباب را جمع کوي او د الله د دین دپاره خلق قربانۍ ورکوي خپل ځان شهادت ته پیش کوي خپل جان مال خرج کوي د الله په دین باندې نو دا خلق د هغې دپاره د مغفرت او د رحمت د الله پاک د طرف نه اعلان دی د هغې دنیادارو خلقو په مقابله کې دا خلق غوره او بهتر دي او د الله د طرف نه مغفرت او رحمت دا د دې دپاره غوره او بهتر دی ولئن متم او خامخا کچرې تاسو مړه شوې په طبعي موت باندې خپل مرګ درله راغی او قتلتم یا تاسو قتل شوې د جهاد په میدان کې لا الی الله نو خامخا الله پاک طرف ته تحشرون تاسو به جمع کولی شي د قیامت په میدان کې به د الله پاک په عدالت کې پیشي کیږي نو تاسو ته به خپله جزا او نیکې بدلې هغه به الله پاک درکوي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تکونو مکیږئ تاسو کالذین کفروا پشان د هغې کسانو چې کافران دي یعنی منافقان دي نو د هغې د پروپیګنډې نه متاثره کیږي وقالو او وایي دغه منافقان لاخوانهم د خپلو نسبي رونو باره کې چې کم شهیدان شو اذا ضربوا فی الارض هر کله چې دوی په سفر باندې وي په ځمکه کې او کانو غزن یا دوی په جهاد کې وي نو دوی داسې وي لو کانو کچرې وی دوی عندنا زمونږ سره په کورونو کې ناس ما ماتو نو دوی به نو مړه شوي وما قتلوا او دوی به نو قتل شوي لیجعل الله ذلک دپاره دی چې الله پاک وګرځي دا خبره د منافقانو حسرتا سبب د افسوس فی قلوبهم د دوی په زړونو کې والله یحیی و یمیت الله پاک ژوندي کول کوي او مړه کول کوي والله بما تعملون بصیر او الله پاک په هغې کارونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی
ولئن قتلتم خامخا که تاسو قتل شوي شهیدان شوي فی سبیل الله د الله پاک په لاره کې او متم یا په خپل مرګ باندې مړه شوي لمغفرة خامخا مغفرت او بخنه من الله د الله پاک د طرفنا ورحمت او رحمت د الله پاک د طرفنا خیر ډیر غوره دی مما یجمعون د هغه څه نه چې دا منافقان او کافران راجمع کوي ولئن متم او خامخا که تاسو مړه شوي په خپل مرګ باندې او قتلتم یا تاسو قتل شوي د الله په لاره کې لا الی الله تحشرون خامخا الله پاک طرف ته به تاسو ټول جمع کولی شي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. باران رحمت د پارم دعا وغواړئ الله پاک د خیر او د رحمت بقدر حاجت په مونږ باندې باران وکړي. د ګرمۍ د شدت او سختی دا په مونږ باندې کمه کړي. د دنیا د ګرمۍ د سختۍ نه زمونږ حفاظت وکړي. د قبر د ګرمۍ نه د عذابونو نه د آخرت د ګرمۍ نه د قیامت د میدان د ګرمۍ نه او د جهنم د اور د ګرمۍ نه الله پاک زمونږ د ټولو حفاظت وکړي او په ټولو مخلوقاتو باندې او په مونږ ټولو باندې الله پاک خصوصي رحم او کرم وکړي. هواګانې او موسم مونږ ته یخ کړي. مدرسې د پاره دعا وغواړئ. مدرسې باندې کار شروع کړو 12,000 خښته مو ته غورځولې ده. دعا وکړئ چې په دې باندې دا باقي کار د دیوالونو دا په سر ته ورسیږي او د مدرسې څومره ضروریات دي الله پاک د خپل غیبي خزانو نه پوره کړي. څومره خلکو په دې کې تر اوسه پورې تعاون کړی دی یا ارادي کړی دی نور مزید تعاون کول غواړي الله پاک د ټولو د اخلاص په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. ټولو ته الله پاک د دې بدلی په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي. څومره کسان مالی پریشانۍ شکار دي الله پاک د هغې مالی پریشانۍ په خوشحالو باندې بدل کړي. هغه مسایل مشکلات ټول حل کړي. خاندانی پریشانۍ دي کورونو کې پریشانۍ دي دعا وکړئ چې الله پاک دغه خاندانی پریشانۍ هغه په مینه محبت باندې په اتحاد اتفاق باندې بدل کړي. مسایل مشکلات ټول حل کړي. څومره بیماری دی الله پاک ټول په روغ صحت باندې بدل کړي. مردگان اهل اسلام ټول په دعا کې یاد کې. څومره مشران کشران نارینه زنانه وفات شوي والدین بیبیانې بچي رونه خویندې رشتہ داران دوستان ګاونډیان وفات شوي الله پاک د ټولو کامل مغفرت او بخنه نصیب وګرځي. د ټولو قبرونه د جنت الفردوس باغچې وګرځي. د ټولو په قبرونو باندې په کروڑونو او په اربونو رحمتونه نازل کړي. د هغې مشرانو فیوزات برکات مونږ ټولو باندې جاري او ساري وساتي. د محلې د جمعه څومره مشران بیماران دي ټولو ته دعا وکړئ الله پاک ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. د بیمارۍ دا نعمت د روغ صحت په نعمت باندې بدل کړي. د چا اولاد نشته دی دعا ورته وکړئ چې الله پاک ورته نیک او صالح اولاد ورکړي. د چا اولاد شته دی الله پاک هغه ورته نیکان صالحان کړي. مور او پلار پې خوشحاله کړي. د مور او پلار دپاره د دنیا او د آخرت د نجات او د خلاصي ذریعه وګرځي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.